ګران هیواد تا تمي بیا لپلا سنا دي ستا وخ سبا تمي بیا لپلا سنا دي. د نورستان برېښنا تولید فابریکې د ساتنې او څارنې چارې په چټکۍ روانې دي. د افغانستان برېښنا شرکت د ننګرهار حوزې څخه یو تخنیکي پلاوی نورستان ولایت ته تللی ترڅو د نورستان پارون برېښنا تولید فابریکې د ساتنې، څارنې او تخنیکي ستونزو چارې په چټکۍ حل او مسلکي ډول تنظیم کړي. د تخنیکي ټیمونو په وینا تر دې مهاله د یادې فابریکې لومړی ماشین له ساتنې او څارنې وروسته په نورمال ډول چالان شوی. هغه ته بیرنګ بدل کړو او د بیرنګ نه بغیر مو د نشوري دوه د دا سیستم نشوري نه لري او لاندې دی وای چې ګیټونه او چاله لره هغه مو د اوبو ضایعات زیات کړ. د نورستان پارون برېښنا تولید فابریکه 2 ټوربینونه لري چې په ټوله کې د شاوخوا 1 میگا واټ برېښنا د تولید ظرفیت لري او دغه ولایت کې یو شمېر کلیو او حکومتي ادارو ته برېښنا رسوي.